د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په نښته کې 2 تنه وژل شوي او 11 نورو ټپیان شوي دي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارت د پولیسو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په نښته کې د یوې ښځې په ګډون 2 تنه وژل شوي او 11 نورو ټپیان شوي دي. د سیمې اوسېدونکي وایي چې د تېرې اونۍ له چهارشنبې ماښامه راهیسې د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د اسلامي امارت ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په وقفه‌یي ډول نښتې روانې دي. دوی زیاتوي چې د پاکستان له لوري د راغلو توغندیو له امله د یوې ښځې په ګډون 2 تنو ژوند بایللی او 11 نور ملکي خلک ټپیان شوي دي. د دوی په وینا چې لا هم د جګړې ویره شته او ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه ګڼ خلک له خپلو کورونو ورڅیرمو سیمو ته کډه شوي دي. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسېدونکی سمین خان وایي 2 نفره شهیدان لرو چې یوه ښځینه ده او یو هم نرینه دی او نورو ټپیان هم لرو چې کابو 11 تنو ته رسیږي. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ بل اوسېدونکی محب الله هم وایي په څنګ کې کورونه په مرمیو لګېدلي دي او پته نه لګېږي چې نور به څه کېږي. خلک له ویرې له سیمې وتلي دي او نورو سیمو ته یې پناه وړې ده. د خوست د والي مرستیال او تېره شپه ناوخته ځاځي میدان ولسوالۍ ته د سفر پر مهال ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه له ځایي خلکو او میشتو ځواکونو سره د کتنې پر مهال ټینګار کړی چې د هر ډول برید ځواب ورکړي. په همدې حال کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د سرحدونو ارزونې مرستیال کابل کې ویلي چې د خوست ځاځي میدان ستونزه تېره شپه ناوخته حل شوې ده. که څه هم چې مسؤلانو تازه د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ کې له پاکستاني ځواکونو سره د نښتې او اوښتې مرګ ژوبلې په تړاو څه نه دي ویلي، خو دفاع وزارت ویلي چې د اسلامي امارت ځواکونو له لوري د پوستې جوړولو پر مهال پاکستاني پوځیانو ورباندې ډزې کړي چې د اسلامي امارت ځواکونو متقابل اقدام کړی چې د نښتې لامل شوی دی. د یو شمېر ځایي اوسېدونکو په وینا چې د مرګ ژوبلې او ټپیانو دقیق شمېره نه لري، خو له سیمې څخه ګڼ شمېر امبولانسونه روان دي. ورته مهال په ټولنیزو رسنیو کې ښکاري چې تېره ورځ د سپټمبر 8 نیټه له غرمې وروسته د اسلامي امارت ځواکونو ځاځي میدان ولسوالۍ ته غټې وسلې لیږدولې چې پکې ټانکونه او توپونه هم شامل وو.